کوم علماء چې بدعات باندې کتابونه لیکلي نو هغه په دې او دا ست چې کله راغلی دا او دا سم مسله کله لیکل شروع کړی دا نو د هر اندام د لپاره دعا لیکل لو ویل چې دا دعاګانې کمزوري دي او بعضو مليانو دا دعاګانې صحیح کړي هم دي لکه علامه عبدالحی بن باندې عالم هندستان کې تیر شوی دی هغه دا او دا سنت طریقې لیکل نو دا نلسم سنت او شلم سنت او دا یوشتم سنت او دا دویشتم سنت د ډېر تفصيلات لیکل نو باقي لیکل چې چارندام نه مخ کې تکل الله انزي نو دا دعا به چې الحمدلله الله د پاره حمد جعل الماء طهور چې الله دا وب موږ د پاره پاکي وګرځولي و دا دعا به علماء په دې خبر رد کړل چې دا دعا نه ثابته اگر که دا الفاظ په قران کې مخ کې روسته طریقو باندې ثابت دي لیکن دا الفاظ دا او د په ابتدا کې نه دي ثابت دغه شان هغه په کې دا سنت لیکل چې دام سنت چې مخ کله انزي نو اشهد ان لا اله الا الله به دا دعا مې لیکل دلته ذکر د عربی په الفاظو کې لیکل دي ته علماء بدعت ویل مخ د انزلو په وخت کې دعاګانې نقل نه دي اگر دام لیکل چې خی لاس کله انزي او غس لاس کله انزي نو دا دعا به چې الله رب العالمین مال عمل نامه په خی لاس باندې راکې دا ذکر ملته په عربی کې لیکل دي دام سندن کمزور ذکر ده ځکه دا بدعت ده او د صحابو نه دا ثابت نه دي او دا ذکر مې لیکل چې کله سړی خپینځي نو ان انزلناه فی لیلة القدر دا دعا به وي او چې الله په سرات باندې ما په تیز باندې پوری باسه دا دعا به وي دا ذکرونو دعاګانې چې کوم نقل لین د رسنو مليانو متأخرینو په کتابونو کې نقل لي او په دې پنسرو کې په دې کتاب شو کې نقل لین اور اصل په حدیثو کې دا دعاګانې نقل نه دي اصل په حدیثو کې تاسو سماویلو ابتدا دا او داسه کې شروع بسم الله چې کله چارندام شروع کې بسم الله بغیر د الرحمن الرحیم نه او کله چې او داس ختم اخر تر سه منځ کې به دعاګانې نه وي اخر ته چې کله او داس رسېنو دا دوه دعاګانې به وي په دې دوه کې یو دعا ویل پکار دي کله یو دعا کله بل دعا ځکه دا جمع چرته نقل نه ده نو اصل دا ده چې سړی کله کله دا ذکر کوي چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك او کله دا ذکر کوي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او د سره دا جمله ملګری کې چې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين چې دا جمله سم ملګری کې کله نا کله نو دا دوه قسمه اذکار چې دي دا او دا په اخر کې راغلي نو دا اذکار لوستل پکار دي او نور اذکارونه بزان ساتي د سپینګری چې کله او د سنګي تاسو کتللی دا د په منځ کې لګیا یو غدي دعاګانې کې او دا شهادت الله اله الا الله دعا هر سپینګری په او دا په منځ کې وای سره دا غن چې د نقل د الله د رسول نه یا د صحابو نه نقل نو بدعت هم دغه ته چې سړی په عبادتو کې د ثواب په نیت باندې اضافه کوي او ځان نه به اضافه کوي چې بدی کې به خیری بدی کې به ثوابي او بدعتي چې کوم عمل کوي د ثواب په نیت کوي د کار خیر په نیت کوي مسلمانان به د اذکار او دعاګانو نزان ساتي چې زمنګ رسول دا نه دی کړی دا سوال نه پیدا کې شرم مولوی صاحب د دې معنی مزیدار ده ترجمه ډېر خپل ده ما د دې ترجمه وکړه مال خوان راکو نه دا د ډېر عربي الفاظ ډېر په دنیا کې شته چې داغه ترجمه ډېری مزیدار دي داغه الفاظ ډېر مزیدار دي لیکن کم ترتیب چې نبوي دی په هغه ترتیب به منغوایو وز الحمدلله رب العالمین څومره مزیدار ترجمه ده وکسړه الحمدلله په تحیات لله په زبد الحمدلله رب العالمین وي او دا من نه قبلېږي او دا الحمد په زې سړه تحیات لله او درې دوه ترجمه مزیدار ده خدا زمنګ د نبی طریقه نه ده نو په دې طریقه به دا ذکر نه کې سړی من ختم کې سلام وګرځي او اخر کې سبحانك اللهم وبحمدك دا ډیره خطر جمع لري او ډیره خمانه لري خو زمنګ د نبی طریقه دا نه و نو عبادت به د ځان نه جوړو ذکرونه هم د ځان نه جوړو د ذکرونو فضایل به هم د ځان نه جوړو کمی دعاګان چې زمنګ نبی ویلي یو شرط به دا دغه دعاګانې بوایو او په کم ځای کې چې ویلي اقا ځای کې بوایو او په کومه طریقه چې ویلي په هغه طریقه بوایو نو په عادت کې د ځان نه زیاتې کمې کوو نو په کیفیت کې د ځان نه زیاتې کمې کوو دینه سره د بدعتي جوړیږي بیا دا خبره یاد ساتي په عبادتو کې د دعاګانو سره بعضی ملګری دسي کوي چې اسمان ته خله پورته کی او دا غوته دسي پورته ونیسي واشهد ان لا اله الا الله وي دې بارکه دوه درې روایتونه
د کتابونو کې موږ کتل جشتا لیکن سندونه صح کمزوري دي اسمان ته کتل او د اسمان ته کتل سره د غوته او چتول په دعا کې دا دوه روایتونه کمزوري دي سندن مخکې موږ دا راي لاره چې په دې باب کې روایت موایت نه دا بټول اسید مولیانو ویلي خو بعض روایتونه پکې شته ده نبی اسلام ته منسوب کړي دي خلکو لیکن سندونه دا غي کمزوري دي دیوجه دی عمل ته علماء بدعت ویلي دي چې اسمان ته کتل دا وداسن ورستا او غوته د سوچ چتولو دعا ویل دا عملا بدعت ده زګه دا په صحیح حدیث کې دخل نه ده د باب کې کوم روایتونه راغلي هغه تمام روایتونه کمزوري درې څلور روایتونه راغلي سنن کبرا د بهقي کې دي عام کتابونو کې کتاب طهارت کې لیکل شوی دي خو سندونه دغه ټولو کمزوري دي لہذا دا وداسن ورست اسمان ته کتل دا په حدیث کې نقل نه دي اسمان ته کتل په یو ځای کې نقل لي شپې سره تهجد تکله راپاسي صحیح حدیث کې دراغلي چې نبی سم بکله تهجد ته پاسه دو مسواک به د بالغ لاندې پروت هغه به راويستو استعمالو به نو بهر ته بوته او یا چې بهر ځای کې اسمان د ستورته به کتل او دایتونه به ولستل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب د سوره ال عمران د اخر رکوع او د رکوع به ولستل یا ایها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون پر دایتونه به ټول وستل او دی کې بسمان ته قتل ستورو ته سپوږمۍ ته به قتل نو دا قسمه ذکر به دی کې اسمان ته قتل لاغلی شپې سره تهجد ته پاتو اسمان ته ګوري دا ذکر وسره دا آیتونه وینو دا حدیث صحیح کې راغلی دی لیکن دا وداسن ورست اسمان ته قتل یا د شهادت غوته دي او چتول نه غنی ول دا وداسن ورسته دا عوام ملګری چې کم کینو دا طریقه قران او حدیث کې نه راغلی او دا نقل نه ده لہذا دلین اجتناب کول بکار دي نه ځان ساتل بکار ځکه دا او بدعاتو کې حسابيږي دا خبره په ودسونو کې چې مليانو لیکل چې قبله ته مخ کې دا طریقه صحیح حدیث کې نقل نه چې باوداسه کې کم ته د سړی مخ کې نو مخ کول شي دا سره لپاره جایز ده دا ودس په تتمه کې یو بل طریقه راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم دوه قسم روایتونه دا غي نقل لي تولیا وغيرها استعمال او ځان وچول په دې کې دوه قسمه احادیث دي بخاری کې هغه روایتونه دي چې پای کې نبی سم تولیا نه استعمال کړي زنانو ولا تولیا ور کړل نو ولم يريدها تولیا اراده کړي نه ده او کله کله شروع شوه د خپل اندامونه په خپل لاسونو باندې وچ کړی دي او بعضو روایتونو کې دا راغلی چې تولیا استعمال کړه ده تقریبا 2-3 روایتونو کې د تولیا استعمال پر سننو کې راغلی دی نو علماء دا غي تطبیق دا کړی چې دا دوه روایتونه صحیح دي نو دې کې به د تطبیق وکړو چې کله کله تولیا استعمال اول کله کله نه استعمالول په وداسه کې چا د موسم په لحاظ تطبیق کړی چې نبی سم وړي کې تولیا نه استعمال ولا او جمی کې به تولیا استعمال ولا د جمی کې یخنی چې دا وبسړی وچ کینو ګرم بشي د موسم په لحاظ تطبیق کړی د خراجه تطبیق دا چې دا دوه خبرې جایز ده تولیا په د وداسه کې استعمال اول څه واجب نه ده نبی سم په زمانه کې تولیا وو د تولیا استعمال مو وکله کله به استعمال ولا لکه سننو کې دا روایتونه راغلي درې څلور روایتونه پکې دي او په صحیح بخاری کې هغه روایتونه چې تولیا باندې استعمال ولا منه به نه کول چې تولیا مې استعمال او خپل به اراده نه چا په لاس کې ورکړ نو هغه ته التفات نه کاو لاس نه نه غستله او بعض روایتونه کې راغلي فابا ان يقبل او انکار به کو تولیا به نه قبل ولا نو تطبیق د دوه روایتونو امداد چې احیانا تولیا استعمال ول کله کله نه استعمال ول او ډیر التزام د تولیا کول او د شیمپو اهتمام کول او د سونو کې د ډیرو صابونونو اهتمام کول دا سړی ته ګرانیږي عبادت سړی ته ګرانیږي دیونه سړی خپل عبادت اسانه سنت ته برابرۍ او اسانه به او د زمانه د جدت سره په دې عبادتو کې غلو ډیره پیدا شوې ده په دې وبو کې ډیره غلو ده په دې صابون استعمال کې ډیره غلو ده نو دا سيزونه د عبادت غ برکت ختم یو بدی کې تکلف جوړیږي په امت باندې دا خبري ګرانیږي دیونه تولیا کې چا استعمال کې استعمال لګي او غن استعمال او نه استعمالي تولیا ته بدعت هم نه او تولیا ته واجب هم نه دا یو مباح عمل د استعمال او نه استعمال دوه جایز دي حدیثو کې دوه خبر راغلي کتاب او سنن دوه نقل لي اتباع دغه د الله نبی او عمل ډیر کړه دغه بر ډیر کې کله نا کله یو عمل کړه دغه په دې ترتیب باندې کې دا علماء دا مسله لیکله او حدیث نم دا خبره معلومیږي ان شاء الله تعالی